د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ډ یا ډال. ډ یا ډال د پښتو په تورو کې 14 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 14 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د ډ توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له پاس نه ښکته او بیا کیڼ لور ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې ډ داسې لیکل کیږي. د ډ توري شکل مو وپېژانده. اوس د ډ توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ډ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ډوډۍ او ترې لاندې ډنډ لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ډوډۍ په نوم کې 2 ځلې او د ډنډ په کلمه کې هم 2 ځلې د ډ توری راغلی چې هر د ډ توری په سره رنګ لیکل شوی دی. ډ د ډوډۍ د کلمې په سر کې د لیکل شوي ډ توري غږ دی لکه ډوډۍ. تاسې ووایئ ډوډۍ، بیا ووایئ ډوډۍ. د ډنډ په کلمه کې د ډ د غږ شکل په سر او پای کې راغلی دی لکه ډنډ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ډوډۍ. شاباس. اوس مو چې د ډ غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ډ توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د ډ توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ډ له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د ډنډ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ډ په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ډوډۍ او ترې لاندې ډنډ لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ډوډۍ په کلمه کې 2 ځلې او د ډنډ په کلمه کې هم 2 ځلې د ډ توری په سر او پای کې راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ډوډۍ رسمه شوې ده. پوهیږئ چې ډوډۍ یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ډوډۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ډوډۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د ډوډۍ کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. ډ و ډ ی. ډ و ډ ی. توري چې سره یو ځای شي نو ډوډۍ لوستل کیږي. که ډ و ډ ی توری پیوسته ولوستل شي نو ډوډۍ ته یې غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د ډنډ کلمه له 3 تورو نه جوړه شوې ده. ډ ن ډ. د ډوډۍ او ډنډ په کلمو کې مو ډ لیکل ولیدل. اوس به د ډ توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ډ کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا ډوډۍ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د ډ توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ډوډۍ ده.
زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیري ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه ډ توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 5 ځلې د ډ توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ډ توري پر سر ډ ولیکئ چې د ډ لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د ډ د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ډ توري یوازې شکل لیکو. د ډ توري یوازې شکل لیکو. ډېر ښه، پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر ډ توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځوویشت. دا ځل مو هم د نښې منځوویشت. په هر هغه ډ توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ډ توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ډ د ډنډ د کلمې په سر کې په ځانته شکل راغلی دی. بل ډ د ډنډ د کلمې په پای کې د نه توري سره یو ځای راغلی دی. دریم او څلورم ډ هم د ډنډونو د کلمې په سر او منځ کې راغلی دی. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. او دویمه جمله داسې ویل کیږي: خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو لیکل شوی پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي د جملې په سر ولیکئ. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې یې پکې راوړي دي. دا ډوډۍ ده. زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یو ډ توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې
ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا ډوډۍ، د زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ډ توری لیکل شوی دی. د دې هر یوه ډ توري د پاسه ډ ولیکئ. کله مو چې هر ډ ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ډوډۍ ده. زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ډ توري تمرین وکړئ. د ډ توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ډ توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ډوډۍ ده ولیکئ او په توره کرښه زما ډبله ډوډۍ خوښیږي ولیکئ. د ډ توري یوازې شکل لیکو. د ډ توري په پای کې شکل لیکو. د ډ توري یوازې شکل لیکو. د ډ توري په پای کې شکل لیکو. د ډ توري یوازې شکل لیکو. د ډ توري یوازې شکل لیکو. د ډ توري په پای کې شکل لیکو. د ډ توري په پای کې شکل لیکو.
دا ډوډۍ دا زه ډبله ډوډۍ خوښېږي موږ په باغچه کې یو ډنډ له خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي دا ډوډۍ دا زما ډبله ډوډۍ خوښېږي په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ډ توري شکلونه لکه ډول ډنډ یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ داسې لیکل کیږي کلمې مو زده کړې تمرین جمله روښانه ځایونه ډوډۍ ډنډ ډول ډبله پاک خلک زما باغچه لامبي او داسې نور له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ